बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। دا موږ سره میکرو پارت نمبر 4 دی. کوشش کوو چې میکرو په همدې پارت باندې پای ته ورسوو. د ویډیو کې به دا وایو چې څنګه کولی شو میکرو د لارې نه د مایکروسافټ ورډ پوره شارټکټ راواخلو او ویې ګورو. زه راغلم مایکروسافټ ورډ ته، ویو ټیب، میکروس، ویو میکروس، میکروس ان، ورډ کمانډز. دې ځای کې څه ورته ولیکه؟ لیست کمانډ. لیست کمانډ دې ورته ولیکو او دا رن کړه. چې کله تاسو رن کړه نو موږ ته دغه شان یو باکس راته راکړو. لیست کمانډز، create a new document which list current keyboard settings all word commands. که تاسو وایئ چې فار ایگزامپل صرف شارټکټ زما پکار دي، هغه کمانډ زما پکار دي چې هغه صرف شارټکټس ولري، کرنټ کیبورډ سیټینګز ورته وایي. که ته بیا وایي چې کوم کمانډ شارټکټ نه لري، مایکروسافټ ورډ ته شارټکټ نه دی ورکړی، هغه راته راوله آل ورډ کمانډز ورته واخلئ. زه آل ورډ کمانډ لرم. بس دا موږ سره ټول هغه کمانډونه راغله چې کوم سره مایکروسافټ ورډ کې موجود دي، کوم ته شارټکټ اساین شوي دي یا کوم ته نه دي اساین شوي، هغه ټول یې ماته راکړو. صحیح شو؟ دا موږ سره بلا دنیا کمانډز او دا نومونه راته راغله. ښه، زه اوس ورته وایم چې ماته هغه کمانډ راکړه چې مایکروسافټ ورډ هغې ته شارټکټ اساین کړي دي. هغه کمانډ زما نه دي پکار چې کومه ته شارټکټ نه دي اساین شوي. وی میکروس ته بلته راشي، ورډ کمانډ، لیست کمانډ، دا به رن ورته واخلئ، کرنټ کیبورډ سیټینګز. اوکې، تاسو ته به هغه کمانډ راشي چې کومه ته شارټکټ اساین شوي دي او کومه ته یې شارټکټ ورکړي دي. صحیح ده که نه؟ نو دا ورته واخلم او سورت ته به راشم، دې کې به موډیفایر ورته واخلم. اوکې به کلیک کړم، دې کې ماته آلټ نه شروع شو، آلټ، بیا آلټ کنټرول، همدغه شان بیا آلټ شیفت. صحیح ده که نه؟ دې کې موږ سره بلا دنیا هغه شارټکټس راغلو چې کوم موږ سره په مایکروسافټ ورډ کې موجود دي او مایکروسافټ ورډ کې کمانډونو ته اساین کړي دي. صحیح ده؟ هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره د ویو ټیب لاست لیکچر، لاست درس په میکرو کې، نیکسټ به انشاءالله ډیولپر ټیب سټارټ کوو او په هغې کې به مزید درسونه وایو. کوشش کوئ چې کوم ملګري زموږ دغه ویډیو ګوري د لایک بټن ضرور پریس کوئ.